افغانستان د پاکستان پر ځای د نویو او لا باثباته سوداګریزو شریکانو په لټه کې دی. هند او ایران په سر کې او بیا دې خوا د منځنۍ اسیا هیوادونه ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان او تاجکستان. همدلته اړینه ده چې یاد کړو د اکثرو دغو اړیکو بنسټ د محمد اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د جمهوري نظام په مهال ایښودل شوی و. اوس به راشو هند او ایران ته. هند ته امریکا د شپږو نورو میاشتو لپاره هم معافیت تمدید کړ چې په اسانۍ د ایران د چابهار له لارې له افغانستان سره سوداګري مخته یوسي. د دې سوداګري کچه تر $1 میلیارډ ورسېدلې. هندیان د افغانستان میوه او سبزي ډیره خوښوي او دغه هیواد له افغانستانه د کال نږدې $200 میلیونه خرید کوي. له هغې خوا بیا درمل، جامې، سویابین، موټر او څو قلمه نور مواد افغانستان ته لیږي چې ارزښت یې تر $300 میلیون اوړي. ایران سره که څه هم ځینې وختونه سیاسي کړکېچ وي، خو په ټوله کې د افغانستان سوداګري ورسره ښه روانه ده او اوس یې کچه تر $1 میلیارډ میلیون رسېدلې. اما آیا دا د پاکستان پر ځای ښه بدیل کیدای شي؟ د سوداګرۍ د کارپوهانو ځواب مثبت دی. له هغې ډلې د افغانستان د سوداګرۍ خوني مرستیال خانجان الکوزی وایي که پاکستان سره لارې تړلې وي د ګټې پر ځای سوداګر تاوان ډیر کوي، ځکه مجبوره دي د هر کانتینر جریمه او مالیه ورکړي چې $3,000 ته رسیږي. نو ځکه ارزي له چابهاره اوږده او شاوخوا $1,000 ګرانه لار ووهي، خو په بدل کې $2,000 ګټه هم کوي. دې خوا منځنۍ اسیا ته راځو. که څه هم دا په وچه کې ایثار هیوادونه دي، خو د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ اندازه ورسره $1 میلیارډ میلیون ته رسیږي چې 90% یې واردات جوړوي. د دې سوداګرۍ لویه برخه له ګاونډ ازبکستان سره ده چې څه باندې $1 میلیارډ میلیون ته رسیږي. افغانستان تر ډیره له دغو هیوادونو وړه تیل، غوړي او ساختماني مواد واردوي. همداراز د افغانستان د وارداتي برېښنا لویه برخه له منځنۍ اسیا تامینېږي. بیرته بیا دغو هیوادونو ته وچې او لمدې میوې، قیمتي ډبرې، زراعتي محصولات لکه انجه یا اینګه، کچالو او پیاز صادروي. خو افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې نړیوالو مارکیټو ته د رسیدو لپاره باید ډېر اوږد مزل ووهي او په هر هیواد کې درانه مصارف پرې کړي. که څه هم اقتصادي متخصصین د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د تعرفو د لرې کولو او د تشویقي پروګرامونو وړاندیز په دې برخه کې کارنده بولي.